run منډې وهل، jump ټوپونه وهل، work کار کول، play لوبې کول، eat خوړل، drink څښل، write لیکل، fight جګړه کول، cry ژړل، cook پخلی کول، read لوستل، fall راپرېوتل، wash وینځل، open کولا وهل، close بندول، sleep اوده کېدل. دغه شانتې تاسو سوچ وکړئ چې کم یو کار چې په هغې کې تاسو ته څه نه څه اکټیویټي ښکاري، څه نه څه موومنټ درته پکې ښکاري، صحیح ده، نو دې ټولو ته ویلې کېږي اکشن ورډ. مثال په طور بلیو یقین ساتل. اوس یقین ساتل په دې کې خو څه منډې وهل نشته که نه، صحیح ده، څه اکټیویټي پکې نه کېږي، څه موومنټ پکې نشته دی، صحیح ده. یا مثال په طور انډرسټینډ پوهېدل، صحیح ده، په دې کې هم څه اکټیویټیز خو نشته که نه، څه منډې پکې نشته دی. دغه شانتې لو مینه کول، هیټ نفرت کول. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د پارټس آف سپیچ لیسنز شروع کړي دي. د دې نه مخکې مونږه د پارټ 9 پورې کړي دي چې په هغې کې مونږه د ناون، پروناون، بیا ټایپس آف کامن ناون مونږه ټول ښه په ډیټیل سره کړي دي. که چا تر اوسه پورې هغه نه یې کتلي نو مهرباني وکړئ اول هغه لیسنز خامخا وګورئ. او نننی لیسن زمونږه دی پارټ نمبر 10 او په نننی لیسن کې به مونږه کوو ورب. د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږه د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ، صحیح ده. زمونږه د یوټیوب د چینل نوم دی ومنم، کم چې زمونږه د فیسبوک د پیج نوم هم دی، صحیح ده. ښه نو راځو خپل لیسن لا ورب. اول به مونږه د ورب ډیفینیشن کو په انګلیش کې. A verb is a word used to describe an action, state or occurrence. د دې خبرې مطلب دا دی چې ورب هغه ټکو ته ویلې کېږي کوم چې مونږ ته د یو اکشن په باره کې وایي. ډسکرایب ان اکشن چې کوم مونږ ته د یو ورب په باره کې وایي. سټیټ یا مونږ ته د یو حالت باره کې وایي چې څه حالت یې په هغه ټایم باندې. اور occurrence یا یو واقعه پیښیږي مونږ ته د هغې په باره کې وایي. نو دا خو شو د ورب ډیفینیشن او د هغې ټرانسلیشن. ما د هغې ترجمه تاسو ته وکړه ده. اوس زه تاسو ته په ډیټیل سره دا ټول ایکسپلین کوم چې د دې ټولې خبرې مطلب څه دی. اول خو تاسو په دې خبره باندې ځان پوهی کړئ چې ورب ډېر زیات اهم دی په انګلیش کې. د انګلیش په ګرامر کې ورب یو بیک بون دی، د هغې د ملا تیر دی، صحیح ده. د ورب نه بغیر سینټنس نه جوړیږي. په انګلیش کې په هر سنټنس کې به خامخا ورب یي، صحیح ده. نو تاسو ته به د دې نه اندازه شوي چې ورب څومره زیات اهم دی، صحیح ده. ښه نو راځو خپل ایکسپلینیشن لا. ورب په آسان الفاظو کې د ایکسپلین کولو دپاره مونږ ورب په دوه قسم وربس کې تقسیمولی شو. اولنی ګروپ به راځي اکشن وربس، هغې ته ډاینامیک وربس هم ویلی کېږي. او دویم ګروپ به راځي سټیټیو وربس. نو دا دوه د ورب قسمونه شوله، صحیح ده. په ډیرو کتابونو کې خلکو د دې ډیر زیات قسمونه جوړ کړي، چا 9 قسمونه جوړ کړي، چا 8 قسمونه جوړ کړي، چا 6 قسمونه جوړ کړي، خو په هغې کې بیا خلک ډیر زیات کنفیوز کیږي. نو په اسانه باندې د پوهه کېدو دپاره مونږ ورب صرف په دوه قسمونو کې تقسیم کړي دي، صحیح ده، اکشن وربس او سټیټیو وربس. اوس زه په نمبر باندې تاسو ته دا دواړه ایکسپلین کوم. اول به مونږ کوو اکشن وربس. د اکشن وربس په انګلیش کې ډیفینیشن داسې کېږي: an action verb expresses an activity that a person or a thing can do. د دې خبرې مطلب دا دی چې اکشن وربس هغه ورب ته ویل کېږي کوم چې مونږ ته د یو اکشن په باره کې وایي. expresses an activity چې مونږ ته د هغه اکشن په باره کې وایي کم چې یو کس یا یو څیز کولی شي. د دې خبرې مطلب دا دی چې هر هغه کار چې په هغې کې څه نه څه اکټیویټي کېږي، څه نه څه فزیکل موومنټس پکې کېږي، یا مونږ ته ښکاري، مونږ یې لیدی شو، مونږ یې اورېدی شو، صحیح ده، یا په هغې کې څه نه څه کار کېږي، څه نه څه موومنټ حرکت پکې کېږي، نو هغې ته ویلی کېږي اکشن وربس. مثال په طور رن منډې وهل، جمپ ټوپونه وهل، ورک کار کول، پلی لوبې کول، ایټ خوړل، ډرینک څښل،
رایټ لیکل دغه شانتي ډیر زیات الفاظ په انګلیش کې هغه دي اکشن وربز. اکشن وربز د ټول نه زیات دي په انګلیش کې. صحیح ده. مثال په تور فایټ جګړه کول، کرای جړل، کوک پخلی کول، ریډ لوستل، فال راپریوتل، واش وینځل، اوپن کولاوهل، کلوز بندول، سلیپ اوده کېدل. دغه شانتي تاسو سوچ وکړئ چې کم یو کار چې په هغې کې تاسو ته څه نه څه اکټیویټي ښکاري، څه نه څه موومنټ درته پکې ښکاري. صحیح ده. نو دې ټولو ته ویلې کېږي اکشن وربز. نو دا آسان دی، په دې کې دومره کنفیوژن پکې هم نشته دی، سړی پکې دومره نه غلطیږي. هر هغه کار تاسو چې غیر چاپېره ګوره چې کم یو کار کیږي دا ټول اکشن وربز دي. صحیح ده. خو دلته اوس مونږ راځو د ګرامر رولز لا چې مونږه دا وربز په دوو ګروپس کې ولې تقسیم کړي دي. صحیح ده. رول دا دی چې کم اکشن وربز دي هغه مونږه په هر یو ټینس کې استعمالولی شو. په انګلیش کې چې څومره ټینسز دي، صحیح ده، تقریبا 12 ټینسونه دي، په هغه ټول ټینسز کې مونږه اکشن وربز استعمالولی شو. مثال په طور present indefinite tense دی. صحیح ده. زه یو ورب اخلم رن، منډې وهل. صحیح ده. اکشن ورب دی که نه، منډې وهل. اوس زه دا په هر یو ټینس کې استعمالولی شم. مثال په طور present indefinite tense دی. صحیح ده. زه وایم چې I run، زه منډې وهم. یا past indefinite tense دی I ran، ما منډه وهل، ځکه چې د run second form دی ran. نو په past indefinite tense کې خو مونږ د verb second form استعمالو که نه، نو ځکه زه وایم چې I ran. یا په future indefinite tense کې زه وایم چې I will run، زه به منډې وهم. صحیح ده. نو دا وګوره مونږ په هر یو ټینس کې استعمالولی شو. د دې نه پس راځو present continuous tense لا. I am running، زه منډې وهم. صحیح ده. نو continuous tense دی، نو په هغې کې مونږ دا استعمالولی شو. د رن په ځای باندې ما ووی running. صحیح ده. ING سره مونږ لګولی شو. یا په past continuous tense کې مونږ واخلو I was running، ما منډه وهل. صحیح ده. یا په future continuous tense کې مونږ وایو چې I will be running، زه به منډې وهم. دغه شانتي په present perfect tense کې هم مونږ استعمالولی شو I have run، ما منډه وهلې ده. دغه شانتي په past perfect tense کې هم مونږ استعمالولی شو I had run، ما منډه وهلې وه. صحیح ده. یا future perfect tense کې هم مونږ استعمالولی شو I will have run. صحیح ده. زه به منډه وهم. دغه شانتي په present perfect continuous tense کې هم مونږ ټول action verb استعمالولی شو. مثال په طور په present perfect continuous tense کې به زه وایم چې I have been running. دغه شانتي په past perfect continuous tense کې به زه وایم چې I had been running. یا دغه شانتي په future perfect continuous tense کې به زه وایم چې I will have been running. نو تاسو که خیال کړی وي دا اکشن ورب ما په هر یو ټینس کې استعمال کو. دا یو ما تاسو صرف د رن مثال درکو. دغه شانتي ټول اکشن وربز یو شانتي. صحیح ده. I eat، I am eating، I have been eating، I had been eating. دغه شانتي I play، I am playing، we are playing، we will be playing. په هر یو ټینس کې مونږه استعمالولی شو څومره چې هم اکشن وربز دي. صحیح ده. دا خو دی د ګرامر رول. اوس راځو مونږه stative verbs لا. د stative verb په انګلیش کې ډیفینیشن داسې کیږي a stative verb expresses a state rather than an action. د دې خبرې مطلب دا دی چې stative verbs هغه verbs ته ویل کیږي کم چې مونږ ته د یو حالت باره کې وایي rather than an action، د action نه بغیر. یعنی هغه verbs چې په هغې کې څه action نه کیږي، په هغې کې څه کار نه کیږي، په هغې کې څه activities نه کیږي. یعنی په action verbs کې خو مونږ وکړل که نه چې په هغې کې هغه verbs په هغې کې څه نه څه action کیږي، خوړل، اوده کېدل، سکل، وستل، منډې وهل، ټوپونه وهل، هر څه خو action verbs دی، په هغې کې څه نه څه activities یي. خو په stative verbs کې physical څه activities نه وي. مثال په طور believe، یقین ساتل. اوس یقین ساتل په دې کې خو څه منډې وهل نشته که نه. صحیح ده. څه اکټیویټي پکې نه کیږي، څه موومنټ پکې نشته دی. صحیح ده. یا مثال په طور انډرسټینډ، پوهېدل. صحیح ده. په دې کې هم څه اکټیویټیز خو نشته که نه، څه منډې پکې نشته دی. دغه شانتي لو، مینه کول، هیټ، نفرت کول، نو یعنی د یو څیز پته لګول یا یو څیز پته یې خلکو ته، نو په هغې کې هم څه اکټیویټیز نه وي. یا لایک، خوښول، نیډ، ضرورت،
اون یو سیز خپلول، اون کول، اپریشیټ تعریف کول، پریفر یو سیز غوره ګڼل، یا ډسلایک یو سیز نه خوښول، دغه شانتي ریکګنایز یا پیژندل، څوک پیژندل، نه پای کې هم څه اکټیویټي نه وي که نه، دغه شانتي ډاوټ شک د هغې کې هم څه اکټیویټي خو نه، یا سپوز یو سیز فرض کول، یا وانټ یو سیز غوښتل. صحیح ده. نو دغه شانتي تاسو دې ټول الفاظ ته وګورئ، په دې ټول الفاظو کې څه اکټیویټي فزیکلی نه کیږي، څه کار پکې نه کیږي، خو دا زمونږ ټول د وجود دننه څیزونه دي، دا زمونږ یو قسم لا احساسات دي، یا زمونږ جذبات دي. صحیح ده. یا زمونږ دغه شانتي د مازغو کیل دی. صحیح ده. په مازغو کې زمونږ یو سیز رواني، نو دې ټولو سیزونو ته ویل کېږي سټیټیو وربس. صحیح ده. زما امید دی چې په ډیفینیشن باندې به تاسو اوس پوه شوي. صحیح ده. اوس راځو مونږ ګرامر رولز لا، چې مونږ سټیټیو وربس د اکشن وربس نه ولې جدا کړي دي. صحیح ده. د ګرامر رول دا دی چې کم هم سټیټیو وربس دي، نو دا مونږه په کنټینیوس فارم کې نشو استعمالولی. صحیح ده. په دې یو خبره باندې ځان ښه صحیح پوه کړئ، همدا واحد فرق دی په اکشن وربس کې او په سټیټیو وربس کې، چې سټیټیو وربس مونږه په کنټینیوس ټینسز کې نشو استعمالولی، په کنټینیوس فارم کې نشو استعمالولی، د دې سره مونږه آی ان جی نشو لګولی د سټیټیو ورب سره. صحیح ده. اکشن وربس مونږ په ټول ټینسز کې استعمالولی شول، کنه تاسو ما مثالونه هم درکړله، په کنټینیوس ټینسز کې هم استعمالولی شول، خو سټیټیو وربس مونږ په کنټینیوس ټینسز کې نشو استعمالولی، په پریزنت کنټینیوس کې هم نشو استعمالولی، په پاست کنټینیوس کې نشو استعمالولی، په فیوچر کنټینیوس کې نشو استعمالولی، په پریزنت پرفیکټ کنټینیوس کې هم نشو استعمالولی، په پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې هم نشو استعمالولی، په فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې هم نشو استعمالولی. صحیح ده. دا مونږ صرف او صرف په سمپل ټینسز کې استعمالولی شو، په انډیفینټ ټینسز کې که هغه پریزنټ وي، پاست وي او که فیوچر وي، او یا په پرفیکټ ټینسز کې استعمالولی شو که هغه پریزنټ وي، پاست وي او که فیوچر وي. صحیح ده. دا یو پوینټ په خپل ذهن کې کړئ، دا واحد فرق دی. صحیح ده. ښه، اوس زه تاسو له یو مثال در کوم، دا څومره اگزامپل چې ما تاسو له پیله درکړل د سټیټیو ورب، د دې نه زه یو مثال اخلم، نو. صحیح ده. مثال په طور دا زه په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې استعمالوم آی نو، ما ته پته ده. صحیح ده. پریزنٹ انډیفینټ ټینس شو. په پاست انډیفینټ ټینس کې زه وایم چې آی نیو، ما ته پته وه، ځکه چې په پاست انډیفینټ ټینس کې خو مونږ د ورب سیکنډ فارم استعمالو که نه، او د نو سیکنډ فارم دی نیو، نو ځکه زه وایم چې آی نیو، ما ته پته وه. یا مونږ په فیوچر انډیفینټ ټینس کې استعمالو چې آی ویل نو، ما ته به پته ولګي. صحیح ده. دغه شانتي مونږ په پریزنٹ پرفیکټ ټینس کې استعمالولی شو دا آی هیو نون، ما ته پته وه. صحیح ده. نون د نو تھرډ فارم دی، ځکه چې په پرفیکټ ټینسز کې مونږ همیشه د ورب تھرډ فارم استعمالو، نو ځکه زه وایم چې آی هیو نون. که فرض که زه په پاست پرفیکټ ټینس کې دا استعمالوم، نو زه به وایم چې آی هیډ نون، ما ته پته وه. صحیح ده. آی هیډ نون به راځي بیا. یا په فیوچر پرفیکټ کې زه استعمالولی شم آی ویل هیو نون. ښه، اوس که فرض که دا ټکي زه په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې زه استعمالول غواړم، په اکشن ورب کې تاسو ته ما وویل که نه رن و، نو هغه بیا راتلو په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې آی ایم رننګ. که فرض که زه دا نو کم چې سټیټیو ورب دی، که زه دا په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې استعمالول غواړم او زه ووایم چې آی ایم نوینګ، نو دا فقره غلطه ده. صحیح ده. ځکه چې نو سټیټیو ورب دی او سټیټیو ورب سره مونږه آی ان جی نشو لګولی، نوینګ کنټینیوس فارم دی، هغه نشي راتلی. یا که فرض که زه په پاست کنټینیوس ټینس کې ووایم چې آی واز نوینګ، دا هم غلط دی، دا هم کنټینیوس ټینس دی. یا که فرض که فیوچر کنټینیوس ټینس زه واخلم آی ویل بی نوینګ، دا هم غلط دی. صحیح ده. همدغه شانتي بیا په پریزنٹ پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې هم مونږ نشو استعمالولی، ځکه چې هغه هم کنټینیوس ټینس دی. زه دا نشم ویلی چې آی هیو بین نوینګ. یا که فرض که پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس وي، نو هغې کې هم نشم استعمالولی، زه دا نشم ویلی چې آی هیډ بین نوینګ، دا هم غلط دی. که فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې وي، نو په هغې کې هم نشم استعمالولی، زه دا نشم ویلی چې آی ویل هیو بین نوینګ. صحیح ده. نو دغه شانتي دا خو ما تاسو صرف د نو مثال درکو، دغه شانتي دا ټول سټیټیو وربس، دا کوم چې ما تاسو ته لیکلي وو، د دې نه علاوه نور هم شته دی، خو کوم چې هم سټیټیو وربس دی په هغې کې څه فزیکل اکټیویټي نه وي،
نو هغه مونږه په کنټینیوس ټینسز کې نشو استعمالولی. صحیح ده. ګوره اکثر خلک په څه کې غلطي کوي. یو سټیټیو ورب دی لو. صحیح ده. تاسو به اورېدلي اکثر خلک وایي کنه I am loving it. صحیح ده. نو دا فکره غلطه ده. I am loving نشي راتلی ځکه چې love سټیټیو ورب دی د هغې کنټینیوس فارم نشي کېدی. I am loving غلط دی. I love ویلی شي یا I have loved یا I loved دا مونږ ټول ویلی شو خو I am loving نشي راتلی. I was loving نشي راتلی. I will be loving نشي راتلی. صحیح ده. دا خبره په خپل ذهن کې کېده وای چې څومره هم سټیټیو وربز دي د هغې کنټینیوس فارم نه وي هغه مونږ په کنټینیوس ټینسز کې نشو استعمالولی. دا یو مین فرق دی په اکشن ورب کې او په سټیټیو ورب کې. صحیح ده. نو که فرض که مخکې تاسو چېرته داسې غلطیانې کړې وي نو بیا د نن نه پس به دا غلطیانې نه کوئ. صحیح ده. ښه اوس یو بل اهم پوینټ چې ځینې الفاظ داسې دي او هغه ډېر زیات نه دي. صحیح ده. د ټول نه زیات وربز دي هغه اکشن وربز د هغې نه پس په تعداد کې ورپسې دي سټیټیو ورب. صحیح ده. خو ځینې وربز داسې دي چې هغه هم اکشن وربز وي او هم سټیټیو وربز وي هغه په دواړو کې استعمالیدی شي. داسې الفاظ ډېر زیات نه دي خو بیا هم شته دی. مثال په طور یو ورب دی have یا think یا feel. صحیح ده. have مطلب I have a car زه یو ګاډی لرم. د have مطلب به دا راځي لرل. صحیح ده. یا think سوچ کول یا feel محسوسول. نو دا درې الفاظ سټیټیو وربز هم دي او اکشن وربز هم دي خو د دې داسې خاص اسان رولز نشته دی. صحیح ده. زه اوس تاسو ته د دې یو رول شته دی هغه ایکسپلین کوم خو هغه لږ اسان نه دی خو تاسو به پرې کوشش کوئ چې ځان پوه کړئ او د هغې نه علاوه دا کم چې داسې الفاظ دي چې کم دواړه استعمالیدی شي هم اکشن وربز وي او هم سټیټیو وربز وي نو دا به تاسو پریکټس کوئ. تاسو به دا الفاظ پیژنئ. صحیح ده. دې باندې به تاسو په خپله باندې ځان پوه کوئ. دا به یاد ساتئ چې دا الفاظ مونږ استعمالولی شو. د دې نه علاوه چې نور څومره هم سټیټیو وربز دي نو هغه به په کنټینیوس فارم کې نه استعمالیږي خو دا الفاظ have think feel دا مونږ په کنټینیوس فارم کې هم استعمالولی شو. مونږ وایو که نه I am thinking زه سوچ کوم نو دا مونږ استعمالولی شو. خو په دې کې رول دا دی چې که فرض که زه ووایم چې I have a car زه یو ګاډی لرم ما استعمال کو I have a car. صحیح ده. دا ما I have a car وې نو په دې ټایم کې دا بیا ما د یو پوزیشن باره کې خبره کړې ده. ما تاسو ته پوزیشن څو پیرې ایکسپلین کړی دی خو که چاله نه ورځي زه یې درته نن بیا وایم. پوزیشن ویلی کېږي خپلولو ته یو څیز خپلول یو څیز زه خپلوم یا ته خپلې یا بل خپلی دې ته ویلی کېږي پوزیشن. که فرض که زه یو څیز خپلوم نو په هغه ټایم کې به بیا دا have سټیټیو ورب استعمالیږي چې کله هم زه د پوزیشن باره کې خبره کوم نو بیا به دا سټیټیو ورب استعمالیږي ځکه چې په هغې کې څه اکټیویټي خو نشته که نه څوک پکې څه منډې خو نه وایي. صحیح ده. خو I have a car زه یو ګاډی لرم ګوره دا یو پوزیشن دی په دې کې څه اکټیویټي نشته نو په دې ټایم کې به بیا دا صرف او صرف سټیټیو ورب استعمالیږي. زه دا نشم ویلی چې I am having a car دا فکره غلطه ده ځکه چې سټیټیو ورب مونږ په کنټینیوس فارم کې نشو لیکلی او په دې ټایم کې have یو پوزیشن دی او نو بیا هغه سټیټیو ورب دی او سټیټیو ورب کنټینیوس فارم کې نشي راتلی. صحیح ده. خو که فرض کا زه ووایم چې I am having a good time یعنی زه یو کار کوم او زه په هغې کې ډېر خوشحاله یم زه یم چې I am having a good time زه ډېر ښکلی وخت تېروم. صحیح ده. I am having a good time نو په هغه ټایم کې بیا زه ویلی شم چې I am having زه بیا کنټینیوس فارم استعمالولی شم ځکه چې په دې ټایم کې دا د یو پوزیشن باره کې خبره زه نه کوم زه د خپلولو باره کې خبره نه کوم بلکې زه د یو اکټیویټي باره کې خبره کوم د یو اکشن باره کې خبره کوم. نو کله چې د اکشن باره کې زه خبره کوم نو بیا په هغه ټایم کې دا یو اکشن ورب شو نو په هغه ټایم کې بیا زه دا په کنټینیوس فارم کې استعمالولی شم. صحیح ده. زما امید دی چې په دې مثال باندې به تاسو پوه شوي یئ. صحیح ده. همدغه شانتي دا think او feel هم دی. زه ویلی شم که نه I am thinking یا I am feeling well. صحیح ده. یا زه دغه شانتي ګوره په کنټینیوس فارم کې زه استعمالولی شم او زه دا هم ویلی شم چې I think یا زه ویلی شم چې I feel. صحیح ده. I feel very good. نو دغه شانتي دا الفاظ چې کوم دي have think
feel دا هم action verbs دي او هم stative verbs دي. صحیح ده؟ زما امید دی چې په دې مثالونو باندې به تاسو پوه شوي یې. د دې نه علاوه یو بل ورب دی، هغې ته ویلی کېږي د ورب to be. د to be مطلب دی هغه راځي د existence دپاره، یعنی یو څیز وي. صحیح ده؟ مطلب زه وایم چې I am وقار خان، زه وقار خان یم. صحیح ده؟ یو څیز یي، هغې ته ویلی کېږي د ورب to be. نو د ورب ټو بی لږ شانتي ګران ټاپک دی او په هغې کې ایکسپلینیشن پکار دی. نو انشاءالله په راروان لیسن کې به مونږ صرف او صرف د ورب ټو بی کوو، هغه به مونږ ځان له کوو. صحیح ده؟ د دې لیسن سره ما هغه یو ځای ځکه نه کوو چې بیا به تاسو ډېر زیات کنفیوز شئ. صحیح ده؟ د ننني لیسن دپاره دا پوره و. نو په اخر کې زه تاسو ته صرف یو پیره بیا ټول سمري ویم د دې ننني لیسن چې ایکشن ورب هغه ورب ته ویل کېږي چې په هغې کې څه نه څه ایکشن وي، څه نه څه اکټیویټي پکې وي او هغه مونږه په هر یو ټینس کې استعمالولی شو، په کنټینیوس ټینسز کې هم استعمالولی شو. او سټیټیو ورب هغه وربس ته ویل کېږي چې هغه یو قسم لا یو حالت وي. صحیح ده؟ په هغې کې څه موومنټ نه وي، په هغې کې څه حرکت نه وي او په هغې کې څه ایکشن نه وي، هغې ته ویل کېږي سټیټیو وربس. او سټیټیو ورب مونږه په کنټینیوس فارم کې نشو لیکلی، د هغې سره ING نشي راتلی. په کنټینیوس ټینسز کې مونږه سټیټیو وربس نشو استعمالولی. صحیح ده؟ نو زما امید دی چې انشاءالله تاسو به د ننني لیسن نه ډېر څه زده کړي. انشاءالله په راروان لیسن کې به بیا میلاویږو. لایک او شیر ځنه هیر نشي او زمونږه د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.